په یو علاقه کې یو يهودي او یو مسلمان اوسېدل. هغه مسلمان چې کومونو د هغه د عادتو چې چا سره به ملو شو که به مسلمانو که به کافرو هغه ته به وي درود شریف ډیر زیات وایا. د درود شریف په باره کې به وتا فضائل بیانول او ترغیب به ورکو وي درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زیات وایا. دا يهودي چې ونه دا خبر او په بد لګي دا ځکه هغه به خلکو ته ترغیب ورکو چې درود شریف ډیر وایي او د درود شریف دا فائدہ ده چې د انسان حاجتونه الله پوره کوي. دویمه دا چې الله دعا پوره کوي او بل دا چې الله دا انسان په دنیا کې چاته دی دغه کینا رسوا کینا دا د درود شریف فضائل به بیانون هر وخت. نو دی يهودي له ډیره زیاته غوسه رااله. نو دی یو پیره دا سوچو کو چې یاره دنه دا خبره ایرول غواړي دا خودی ارچا ته دا خبره کوي نو چر دې لګ رسوا کول غواړي لګ بیزت کول غواړي په دې علاقہ کې نو دې به دا خبره په خپل پریدي. دا غي لپاره سوچو کو لاړه چې کوم د اغاز زرګرو ډیر زیات قابل زرګرو هغه ته وی چې مالا یو ګوتمه داسې جوړه کا چې هغه ګوتمه ته تر اوسه پورې په دې علاقہ کې چالنی جوړه کړې دونه قیمتي او بهترینه. هغه وی صحیح ده دونه ورځې پس راشه ما به تیار کړی. يهودي چې لاړه هغه ګوتمه تیار کړې ولا او ګوتمه راوړه واپس د يهودي کور ته راغی. سوچې کو بیا د مسلمان چونګې دای گاونډي ودل راغی چې راځه ما دغه شانکار دی او زه زما په سفر باندې او دا ما سره لږ قیمتي سیزونه دي دا تاسو سره اقدم دا ګوتمه را سره ډیره زیاته قیمتي ده زما کور به خوشي نو دا ته ځان سره د امانت په تور باندې کور کې کیدا. هغه ته وی صحیح ده کې به دما هغه ګوتمه ته واغستو کې خدا مسلمان خو دومره مالدار خو نو غریبو نو د شاتنه کسان ټوي کړو چې زه لاړ شم په سفر باندې نو زب په پلان کې ځای کې په پلان کې ځای کې بس انتظار کوم زب لازم نه تاسو به د شپې ورشه د مسلمان کور کې دا ګوتمه چې کمره دا به نه راپټه کې هغه وی صحیح دا هغه د شپې لاړو دا مسلمان په کور باندې ډاکا واچو دا ګوتمه چې واغې ته نه راپټه کړه او هغه يهودي له یو هغه يهودي چونکه چې ته نو هغه د ابو سفرو نو روان دی په کشته کې نو هغه ګوتمه چې واغې د ابو منسته غرزوله چې کله او غرزوله نو وی چې زه واپس راشم غنا نو زه به د خپل ګوتمه غواړم د سره به ګوتمنی نو بس دی با د خلکو په مخ کې به بیزت کم او ثواب کم د دره به دا جمله ای رشي چې تاسو درود شریف ډیر وای د درود شریف دا د فائدې دي فضائل به سره بیانول چې دعا قبليږي حاجت الله پوره کوي نو مدار چې الله د رسوای نه انسان ساتي د بدنامۍ نه ساتي. اچھا دا سس پنځه شپږ میاشتې بعد راغې نو چراغ سنگان لومبي د مسلمان کور ته راغې چې کله راغې نو اتفاقا دا مسلمان بازار ته تلو په هغه ورځ باندې مې راوړو کور والا ته وی چې دا پوخ کا و دیم راغې ته وی چې زته موږ سره روټه وخوري ډیر وخت پس راغلی وي صحیح ده دوه ته وی چې خزا ګوتمه پس هم راغلی مالا ګوتمم را واخله اوس کور والا لګیا دا مې صفاکې چې څنګه دنه مې صفاکاو چې وی قتل نو پاره کې ګوتمه پراته ونو د خلینه یو چا غونتی وته خاون چې راغی وی ولې دا وی دغه کومه ګوتمه چې تعالی يهودي درکړې او یا ګوتمه خدا د مې په خېټه کې ددنه چې کله دا وکتل نو ګوتمه راوغستو ډایرک لاړه يهودي ته وی ته په دې ګوتمه پس راغلی وی دا ګوتمه واخله ا يهودي چې کله ګوتمه چې ولا کله ورکړه يهودي لا نو هغه حیران شو چیرې دا ګوتمه خو ما الته ابو ته غرزولې وا دته وی چې دا کم ځای نه رااله دا مسلمان وته وی چې یاره زه تلو مسارو مې ته مړ شو لاړم مې مې راوړو بس تم را علي مونږ چې زه تبه مخره را سره هغه مې کور والا صفاکاو پاغه کې دا ګوتمه چې ورو دنه پرتا وا بس هغه ګوتمه چې دانو دل راوړه بس دې حیران شو ډیر زیاتو او په هغه ځای کې مسلمان ته وی چې زه کور ته زما او غسل کوم او زه بیا راځم خپل کور ته لاړو غسل یو کو پاکي علماء بل اوراغه ته وی چې ماته کلمه وایا او د اخر ورځ نه بعد چې کوم دی وی هغه يهودي چې کوم هغه چې کله مسلمان شو نو د دې مسلمان نه به زیات درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وی. دا واقعیا چې کوم درو دما په یو کتاب کې کتل وړي روخه شو او زما د ذهن نه دا کتاب نوم اوته دی بهر حال ما بیا ډیره او کتا چرتا خو ما ته بیا مخه ترانغله خدا ما ډیر وخت شو چې دا درود شریف په فضایلو کې دا خبره ما کتلې و.